ملا یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره لیدلي. ملا هیبت الله ولې له دغه وزیرانو سره وکتل؟ هغوی په خپله لیدنه کې څه وویل؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د طالبانو نالیدل سوي مشر د دې ډلې د دفاع او کورنیو چارو له چارسنبالو وزیرانو سره وکتل. د ملا یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی له لوري د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله اخندزاده د وار نیوکو وروسته د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو چارسنبالو وزیرانو په کندهار کې د دغې ډلې له مشر سره لیدلي دي. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد پنجشنبه د کاب 11 په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو د کابینې د غدوو غړو د کابل، کاپیسا، کندهار، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو د یو شمیر دیني عالمانو په حضور کې د طالبانو له مشر سره کتلي دي. د طالبانو په خبرپاڼه کې د یادو دیني عالمانو له قوله لیکل سوي چې هغوی پر ځان او نورو خلکو د ملا هیبت الله له فرمانونو څخه اطاعت واجب ګڼي. د دې ډلې له مشر سره د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو د چارسنبالو وزیرانو خبر په داسې حال کې خپریږي چې په دې وروستیو کې هغوی په خپلو ویناو کې په غیر مستقیم ډول پر ملا هیبت الله نیوکې کړي دي. سراج الدین حقانی تیره میاشت خوست ولایت کې په یوې وینا کې وویل چې د واک انحصار او د لیدلوري تحمیلول د طالبانو په ګټه نه دی. ملا یعقوب مجاهد هم روانه اونۍ کې د طالبانو د ډلې یو شمیر پوځي زده کړیالانو ته وویل چې په پټو سترګو له هیچا اطاعت ونه کړي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.